السلام علیکم ګران زده کوونکو په لرې کې چې روغ او جوړ اوسئ ناکامه اوسئ لکه څرنګه چې موږ د عام کسب سرغړونې عملي شروع کړی وو پرون موږ په بله ویډیو کې موږ چې دی د عام کسب جمع او تفریق هم ولوستل په دې ویډیو کې راځو چې دی د عام کسب په ضرب او تقسیم کې چې دی کار کوو راځو اول چې دی د عام کسب په ضرب کې ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو ته چې دی دوه یا څو کسونه چې دی د ضرب په حالت کې ورکړل شوی وي نو صورتونه چې دی د صورتونو سره ضربېږي مخرجونه د مخرجونو سره ضربېږي دا همدا یو طریقه ده صورت د صورت سره ضربو او مخرج د مخرج سره ضربو راځو یو مثال پرې کار کوو ګرانو زده کوونکو ګورئ شاید چې 3 پر 4 ضرب دی 2 پر 3 نو دې سره مثال کې ګورئ شاید چې موږ وویل چې که چیرې دوه کسونو د ضرب په حالت کې نو صورتونه د صورتونو سره ضربو مخرجونه د مخرج سره ضربو راځو 3 ضرب دی 2 دا بل یو مخرج دی یو صورت 3 دی یو بل صورت 2 دی نو مخرجونه هم داسې څلور ضرب 3 مساوي کېږي دا 2 په 3 کې څو کېږي شپږ او څلور په 3 کې 12 نو څلور دی څلور یو درې یو په 2 باندې څلېږي 3 په 2 کې شپږ په 2 کې 3 12 یو په 3 کې 3 او 2 په 3 کې شپږ دوه یو په 2 نو راځو چې د ګران زده کوونکو دغه ضرب عملیه ده په ضرب عملیه کې همداسې سوال حلېږي که چېرې سوال د صورت سره مخرج د مخرج سره ضربوو ګرانو زده کوونکو راځو چې د عام کسر تقسیم ته د عام کسر تقسیم کې چې د ګرانو زده کوونکو لومړی کسر چې په خپل کوم کسر دی دغه عام کسر په خپل حالت پاتې کېږي او د تقسیم علامه چې دی په ضرب پاتېږي او دویم کسر ورته معکوس کوو یعنې صورت په مخرج او مخرج په صورت لیکو نو چې د ضرب عملیې په شان صورتونه د صورتونو سره او مخرجونه د مخرجونو سره څه کوو ضربوو راځو سوال حلو مثلا ګورئ چې 3 په 15 تقسیم 3 پر 4 نو دې سره موږ تاسو ما تاسو ته وویل چې اولنی کسر چې دی دا په خپل حالت پرېږدو مثلا همداسې پرېږدو 3 پر 15 دا تقسیم علامه په ضرب بدلو او دویم کسر ورته څه کوو معکوس کوو 4 پر 3 مساوي کېږي 3 ضرب دی 12 3 ضرب دی 4 او 15 ضرب دی 3 3 په 4 کې 12 او 3 په 15 کې 15 د دې طریقه د ګرانو زده کوونکو دلته موږ ولې چې دی دا دویمه کسر چې دی معکوس کوو دا چې دی موږ په نسبتونو کې چې یو خاصیت لرو د نسبتونو خاصیت که چیرې د مخرج معکوس د صورت او مخرج کې موږ ضرب کوو نو په نسبت کې چې دی کوم تغییر نه راځي دلته موږ که چیرې د دې معکوس موږ چې دی د 3 پر 4 معکوس په صورت او مخرج کې ضرب کوو په دې کې ضرب کوو او په دې کې ضرب کوو نو دې سره چې دی دا دواړه سره خلاصېږي او 3 پر 4 چې دی دا ضرب پاتې کېږي نو کوم تغییر چې دی په دې نسبت باندې یا په دې سوال باندې کوم تغییر نه راځي نو موږ سوال څه کېږي په دې طریقه حلېږي دا اوس موږ چې دی د نن ورځې درس تر څو چې بیا ستاسو چوبر ته حاضر یو ښه وخت د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمټک سبسکرایب کړئ